ډیوډ براوو د بنګلادیش ټول روزونکي تیر ویستل او خپل ذهني ځواک یې وکاراوه. بنګلادیش ته د ګټلو لپاره په 8 توپونو 9 نورو منډو ته اړتیا وه چې کله مستفیض الرحمن توپ وهنې ته راغی نو براوو په دې شیبه کې په باونډرۍ لاین کې هوښیارانه عمل وکړ. له هغې سره تیز بالر فضل حق فاروقي هم موجود و. په دې وخت کې براوو کمرې ته وکتل او انتظار یې وکړ چې تر څو کمرې په هغې تمرکز وکړي. کله چې کمرې په براوو تمرکز وکړ نو براوو فاروقي ته د کامرو په مخ کې یو پیغام ورکړ چې راشد ته وایي نوید باید بونسر بال وکړي او په دایره کې ورته یو فیلډر هم واخلي. نو فاروقي په همدې ډول راشد ته پیغام ورکړ. کله چې بنګلادیش روزونکو دا پیغام ولید نو سمدلاسه مستفیض الرحمن ته پیغام ورکړ چې بونس بال پرېږدي. نو کله چې نوید الحق بال وکړ د بونس په ځای سلاټ لاین بال وکړ. د بونسر انتظار مستفیض الرحمن او ټول روزونکي تیر ویستل او آل بي ډبلیو آوټ کړ. براوو یوازې په کامرې کې د بنګلادیش روزونکو او لوبغاړو په تیر ویستلو سره د کامرې تمرکز یې غوښتنه اصلي پیغام یې د سلاټ بال د آل بي ډبلیو آوټ کول ورکړی و. اوس دې ته د ذهن ځواک کارول وایي ټول بنګلادیش یې دړې وړې کړ.